السلام علیکم ملګرو. نن زه تاسو سره دوه نیوز شیر کوم. لومبنی نیوز دا دی چې عمران خان نواز شریف له چیلنج ورکړی. چیلنج دا ورکړی دی وی که ته ځان ته یو سنجیده سیاستدان وې او ته غیرتي نو ته پاکستان ته راشه او ما سره الیکشن کې مقابله وکړه. مقابله ما سره داسې وکړه چې زه به ستا حلقه کې تا ته ودرېږم. زما حلقه کې نه، لکه عمران خان خو د میاوالي دی، میاوالي کې نه کومه حلقه چې ستا ده او تا ټول عمر یې نه ګټلې ده نو ته زه به تا ته ستا حلقه کې ودرېږم او ستا حلقه کې به زه جلسه هم نه کوم او د ووټ دپاره به کیمپین هم نه کوم. ته جلسې مو که کور په کور خلکو نه وټونه مو غواړه. تر دې حده یې ورته وویلو چې ته خلکو له پیسې هم ورکړه، په پیسو م وټونه واله او ته صرف ما نه وګټوي. دا زما تا ته چیلنج دی. دویم نیوز دا دی چې چودھری پرویز الهی ته بله ورځ ضمانت ملو شوې او ته ویل چې 50,000 روپۍ جمع که او ستا ضمانت وشو، خو هغه 50,000 روپۍ جمع ځکه نه کي چې بار ورته اف آی اے والا ولاړ وي او په بل کیس کې ګرفتارولو نو هغه پیسې جمع نه کي، جیل نه روم نه وتوي ځکه بل کیس کې ګرفتارولو نو هغه اف آی اے والا واپس لاړو. ویډیو چې د چا خوښه شوي او څوک چې غواړي چې دارنګې مزید نیوز تاسو سره شیر کړم او تاسو ته مخې ته راشي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.